بسم الله الرحمن الرحیم. د یو سرباز په ښځه د قومندان لخوا جنسي تیری وشو. په دې ویډیو کې به درته د هغې ښځې قصه وړاندې کړو په چا چې د قومندان لخوا جنسي تیری وشو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یک شب 12 بجه شب خواب ما آمد داخل خانه شد. مر از سر ما کمپله گرفت. ما خست. ریزه ګل هغه ښځه ده په چا چې جنسي تیری وشو. ریزه ګل قصه کوي چې د شپې خپل کور کې ځان ته وم، خاوند مې خپلې وظیفه کې و. د شپې به تقریبا 12 بجې وي چې د حویلۍ په دیوال 4 نفره راوختل. بیا زما کوټې ته را دننه شول. ما نه یې کمبله لرې کړه. ما چغې کړې خو هغو مې خوله او لاسونه وتړل او د حویلۍ څخه یې د باندې خپل ځای ته بوتلم. دا ښځه وایي چې د سرو زرو چیله را سره وه، هغه یې هم رانه واخیسته. غاړکۍ مې د سرو زرو زنځیر و، هغه یې هم رانه وشکو او په اخره کې 4 کسانو را باندې جنسي تیری هم وکړو چې اول سر کې یې قومندان و. ریزه ګل او د ریزه ګل خاوند وایي چې په موږ باندې ظلم او تجاوز شوی. موږ د افغانستان د دولت نه د انصاف غوښتنه کوو.